د پښتون اواز څومره هم چې کتونکي دي هغې ټولو ته دا یو غزل ډالۍ چې پاتې د سترګو د کتو نه یم مطلب مې دا چې د هغو نه یم ډېره مننه پاتې د سترګو د کتو نه یم مطلب مې دا چې د هغو نه یم په سمندر یې لاو کړی یم داد راکوي د ډوبېدو نه یم اوس ستا بدقسمتي وه زمونږ مینه د اخبار په شان درځي وه د زرګر سره یې هېڅ هم قیمت نه و ستا د لاس نښه وه ځکه قیمتي وه د زرګر سره یې هېڅ هم قیمت نه و ستا د لاس نښه وه ځکه قیمتي وه د عوامو نه د امن تپوس وکړه و واګداره دا خبره ضروري وه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورور حضرت اقبال او دې وخت د پښتون आवाज چینل د مرګرو نیخ پنه غتا سره مخاطب یم مرګرو دې شی زیات تر ویډیوګان اکثر کامن سنس حواله سره کوم نننې ویډیو زم داغه نه الګ مختلف ده دې ټیم کې ما سره څنګه کې ناس چې کم دین سہیل خان سہیل سیب دی چې دې په دې کم عمر کې د شاعرۍ سره تړون ساتي د سره به د شاعرۍ حواله سره یو څو خبرې کوم او دنه بخښته خسته یو څو شعرونه غزلې مور ان شاء الله سہیل سیب ټول مخ کې په پروګرام کې تاسو هر کلی وایم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته شکریا تاسو ادا کوم چې په دومره لنډ تنګ ژوند کې موږ ټیم راکو یو جهان مننه ډیره مننه سہیل صاحب دار ته وایم په دې دومره کم عمر کې شاعرۍ سره تړون دی د دې حواله سره یو څو خبره تو چې د دومره کم عمر کې د شاعرۍ څنګه شروع کړې ده نو شاعرۍ سره زما د ډوګوالي نشو کو او 2016 مې شاعري شروع کړې و او دې ټیم کې زم زیات تر کتون ګوري ز خپل کتون کې یو ریکوست کول غواړم چې څومره مرګري زما پروګرام ګوري که په ملک د نن یا ملک نه بهر دي نه ته یو ریکوست کول غواړم پلیز پروګرام بر سره لازم لایک کوئ خامخا کمنټس په خسته کوي پروګرام بر سره لازم مخه ته شیر کوئ زیات تر کتون کې دې ټیم کې ګوري زم د کتون کو سره داسې خسته غوند شاعري دي ته ډالې کچې دي ذات خوخه کې ان شاء الله دې ته خوندونه مزه والي صحیح شو چې زما د زړه نه ته د خپل مینې سوال وکړه زما د زړه نه ته د خپلې مینې سوال وکړه ولې ونې ما له ګلونه په رومال وکړه هغې ویل چې ما د مینې ته به اوس نه پرېږدي ما ورته وویل د مینې نه لږ پال وکړه هغې ویل چې ما د مینې ته به اوس نه پرېږدي ما ورته وویل د مینې نه لږ پال وکړه او ډېره یارېږم د پیغوره دلته مه راځه اوس هېڅ هم کې نه جوړېږي ته په خپله خیال وکړه او دغه بل غزل چې زه چې قدم اخلم قدم په بسم الله اخلمه زه مې د مور او پلار نه ښه ډېره دعا اخلمه زه چې قدم اخلم قدم په بسم الله اخلمه زه مې د مور او پلار نه ښه ډېره دعا اخلمه ما پسې ردې بدې مه وایه خفه به یې بیا خفه به یې بیا ما پسې ردې بدې مه وایه خفه به یې بیا زه چې بدل اخلم بدل زه په خندا اخلمه ما پسې ردې بدې مه وایه خفه به یې بیا زه چې بدل اخلم بدل زه په خندا اخلمه او دومره بېخده عاشقي و چې قسم په خدای دومره بېخده عاشقي و چې قسم په خدای په یو محفل کې دا ستا نوم هم بې وینا اخلمه دومره بېخده عاشقي و چې قسم په خدای په یو محفل کې دا ستا نوم هم بې وینا اخلمه او دغه یو غزل تا ته سپیشل ډالې چې څه زما او څه ستا بدقسمتي وه زمونږ څه زما او څه ستا بدقسمتي وه زمونږ مینه د اخبار په شان درځي وه څه زما او څه ستا بدقسمتي وه زمونږ مینه د اخبار په شان درځي وه د زرګر سره یې هېڅ هم قیمت نه و ستا د لاس نښه وه ځکه قیمتي وه د زرګر سره یې هېڅ هم قیمت نه و ستا د لاس نښه وه ځکه قیمتي وه د عوامو نه د امن تپوس وکړه و واګداره دا خبره ضروري وه د عوامو نه د امن تپوس وکړه و واګداره دا خبره ضروري وه زمونږ چم کې په یو څو خلکو غم و زمونږ چم کې په څو خلکو کې ښادي وه مننه زمونږ چم کې په یو څو خلکو غم و زمونږ چم کې په یو څو خلکو ښادي وه څه زما او څه ستا بدقسمتي وه زمونږ مینه د اخبار په شان طرزي وه ته زرګر سره یې هېڅ هم قیمت نه و ستا د لاس نښه وه ځکه قیمتي وه د زرګر سره یې هېڅ هم قیمت نه و ستا د لاس نښه وه ځکه قیمتي وه غزل ستاسو د ټولو کتونکو ته ډالۍ د پښتون اواز څومره هم چې کتونکي دي هغې ټولو ته دا یو غزل ډالۍ چې پاتې د سترګو د کتو نه یم مطلب مې دا چې د هغو نه یم ډېره مننه پاتې د سترګو د کتو نه یم مطلب مې دا چې د هغو نه یم
په سمندر یې لاو کړی یم ډیر داد راکوي د ډوبېدو نه یم هاي هاي ډیر مننه په سمندر یې لاو کړی یم داد راکوي د ډوبېدو نه یم او په مخ مې هسې د راغلې ګیره په مخ مې هسې د راغلې ګیره او ګلاب زه خو د شپېتو نه یم مننه په مخ مې هسې د راغلې ګیره او ګلاب زه خو د شپېتو نه یم ما له غمونه کور کې مه جوړوئ زه لا بچی یم د بچو نه یم مننه ما له غمونه کور کې مه جوړوئ زه لا بچی یم د بچو نه یم ما باندې مه کوه ګمان د نشې زه د سرګټو لا دسکو نه یم مننه ما باندې مه کوه ګمان د نشې زه د سرګټو لا دسکو نه یم او سخیله ما بخلې ما وبخه سخیله اوس تا د کېدو نه یم مننه سخیله ما وبخه ما بخلې سخیله اوس تا د کېدو نه یم په سمندر یې لاو کړی یم داد راکوي د ډوبېدو نه یم او په مخ مې هسې د راغلې ګیره ګلابه زه خو د شپېتو نه یم دې ټیم کې مسافرۍ دغه دوه شعرونه ورته ډالۍ کوم چې مسافرۍ کې څه کول پکار دي ځان له زړګي خوشحالول پکار دي مننه مسافرۍ کې څه کول پکار دي ځان له زړګي خوشحالول پکار دي چې لږ زما او لږ لتا په شانتي داسې جانان ځان مونتل پکار دي مننه مسافرۍ کې څه کول پکار دي ځان له زړګي خوشحالول پکار دي چې لږ زما او لږ لتا په شانتي داسې جانان ځان مونتل